د طالبانو د دفاع وزیر د امریکا له ځانګړي استازي او د اماراتو له لومړي وزیر سره کتلي. په سلامونو هرکلی کوم. غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د دفاع وزارت سرپرست مولوي یعقوب مجاهد د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي توماس ویس سره لیدلي دي. د طالبانو د دفاع وزارت په ټویټر پاڼه د ښاغلي مجاهد او ویس د انځورونو خپرولو سره لیکل شوي چې په دې کتنه کې دواړو لوري د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. د ملي دفاع سرپرست وزیر د امریکا ځانګړي استازي ته ډاډ ورکړی چې افغانستان امن دی، ټولې سرحدي پولې او فرضي نقطې خوندي دي او د افغانستان له خاورې څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته هیڅ ګواښ نشته. په ټویټ کې د هم راغلي مولوي یعقوب مجاهد امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه ده کارول شوې او نه به هم وکارول شي. په آخر کې د ملي دفاع سرپرست وزیر له ټامس ته وغوښتل چې نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته پوره درناوی وکړي. متحده عربي اماراتو ته د خپل سفر په لړ کې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د متحده عربي اماراتو له لومړي وزیر او د دوبۍ له حاکم شیخ محمد بن راشد آل مکتوب سره هم لیدلي دي. د دوبۍ حاکم پر رسمي پاڼه د دې لیدنې په هکله لیکل شوي چې نوموړي په زبیل ماڼۍ کې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست هرکلی وکړ او دواړو لوریو د همکاریو په هکله خبرې کړې دي. د یادونې ده چې مولوي یعقوب مجاهد تېره شنبه افغانستان ته د شخصیتونو ستنېدو کمیسیون غړي انس حقاني په ګډون د یو پلایو په مشرۍ متحده عربي امارات ته تللی. بل لور ښاغلي ویسټ هم تر اوسه د دې لیدنې په هکله څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په ډیلي کې له یو شمېر هندي چارواکو سره د افغانستان په هکله د غږېدو خبره کړې ده. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.